د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان، ترکیې او پاکستان په درې اړخیزه ناسته کې درې واړو هیوادونو د تاوتریخوالي لوړه کچه وغندله او د سمدستي او دایمي اوربند په ټینګښت ټینګار وکړ. د افغانستان، پاکستان او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو له طالبانو وغوښتل چې یو سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو لپاره پر خپلو ژمنو ودرېږي او مذاکراتو کې د برخه واخلي. د درې واړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو حنیف اتمر، شاه محمود قریشي او مولود چاوش اغلو پرون په دې اړه استانبول کې خبرې سره کړې دي. وسلوالو طالبانو تر دې دمه استانبول غونډه کې د ګډون پخلی نه دی کړی او ویلي چې د سولې په تړاو ناسو او کنفرانسونو کې به هم ګډون ونه کړي. بل لور ته په قطر کې هم د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت مذاکراتي پلاوي غړي وایي طالبانو دوحه کې هم د روغې جوړې خبرې قطع کړې دي. د چارو یو شمېر کارپوهان وایي له 42 کلن ناورین او جنگ څخه وروسته د افغانستان لپاره د سولې یو زرین چانس پیدا شوی او باید د بې ځایه خودخواهۍ، سرزورۍ او غیر سیاسي تعامل ښکار نشي. د دوی په اند اوس مهال د ملګرو ملتونو، د امریکا متحده ایالاتو، سیمې او ګاونډیو هیوادونو له لوري د افغانستان سولې ته د یو مهم اصل په توګه کتل کیږي، خو که جوړجاړی ونه شي بیا به څوک د پروسې ته لیوالتیا ونه ښیي. دلته زموږ خارجي پالیسي میګران باید لابیګري وکړي او دغه موقع نه گویا دقیق، عمیق او اساسي استفاده وکړي او بل کنفرانس ته زمینه مساعده کړي چې بل کنفرانس کې هم داسې زمینه سازي وشي او په ضمن کې لابیګري وشي. آینده کنفرانس ته چې نړیواله ټولنه په دې متقاعد شي چې واقعا د افغانستان حکومت حق په جانب ده، د افغانستان ولس سره د افغانستان حکومت یو ځای ولاړ دی او هغه پذیرایی یا هغه بستر چې پخوا د ډاکټر نجیب په وخت کې مجاهدینو ته مساعد یا هموارو چې مجاهدین راغلل په ډېر اسانۍ ونیو، یا په وخت تنظیمي جګړو کې هغه بستر چې مساعد چې طالبان راغلل په ډېر سادهګۍ نظام یې ونیو، قدرت یې ونیو، هغه بستر اوس مساعد نه ده. د چارو یو شمېر نورو کارپوهانو په نظر وسلوال طالبان باید د سولې خبرو کې له انعطاف څخه کار واخلي او که داسې ونه شي د جګړې د دوام زیان به افغانستان او افغان ولس وګالي. دوی وایي افغان حکومت او ولسمشر غني د سولې خبرو د بریالیتوب لپاره له حده زیات انعطاف کړی او لا هم په دې برخه کې هڅې کوي، خو وسلوال طالبان د سولې غونډو تحریمولو سره د افغانستان کشله لا پیچلې کوي. موږ د طالب څخه دا غوښتنه کوو چې باید دغه مذاکراتو ته ادامه ورکړي او د بین الافغاني سولې د لارې دغه وطن کې د روانه جګړه پای ته ورسوي. که چیرته طالب دغه غوښتنې نه مني او که چیرته طالب دغه مذاکراتو ته ادامه نه ورکوي، بدبختی به په دې هیواد کې به کورنۍ جنگ او افغان وژنه روانه وي. خو یو شی د طالب هم مطمئن اوسي که چیرې دی غواړي چې د اویاوي کلونو سناریو بیا تکرار شي، د افغانستان هغه ادارې او ملي اردو بنسټیزو سیستمونه ړنګ شي، دا به صرف د هغوی دپاره یو خوا وي. په ټولنیزو رسنیو کې هم ګڼ شمېر افغانانو د سولې پروسې اړوند د افغان حکومت هڅې ستایي او پر وسلوالو طالبانو غږ کوي چې له افغان وژنې څخه د لاس واخلي او جوړجاړی دې وکړي. د ترکیې درې اړخیزه ناسته په داسې مهال ترسره شوه چې یوه ورځ مخکې ولسمشر غني په کندهار کې پاکستان ته په خطاب کې وویل افغانان به د پنجاب حکومت ته ننواتې ونه کړي او پاکستان د نور د طالبانو له ملاتړ څخه لاس واخلي.